تاله به ګنې لړم پور چې د ګنو خیجي بیا به د شکر بي ستا د اننګو خیجي تاله به چکر درکم په بر د برسنډو جان وړي لیلو لیلو جان وړي لیلو غاڼې در کوم خو چاته وایم مو مې منجل ماما دي غاڼې نه راوړو ښه شابه داسې غلې غلې پرې لاره ځه غاڼې در کومه خدا پاکه دا والا او داسې غلې غلې شابه پرې لاره شابه ښه السلام علیکم منجل ماما دی او بخیر ماما څنګه له خیر ته په خبر دي خیر دی او خیر دعاګانې وای کار نه لګ ملمانه راغلی منجل ماما ما چې وګړې غنی ډاله راځي یار غنی ډیر یار دا خوراک شی پرې به موږ څه کوو ګړې در کوم خو زما یو شرط دی یار څه شرط منجل ماما ګړې بل در کومه خو ډډ ډډ برواني په لاره کې چاته ونه وی چې منجن ماما پور دی ګینه د کلی خلکو به تبا کړې ما نه نه ما سکار دی منجن ماما دا خو د خار نه ملمانه راغلی دی ما وی غیله غنی ونی وړه ما والا ګړې غنی او داسې پټ ډډ راځه السلام علیکم دا خو منجن ماما پور خته ور هغه نه میرا واغه خار نه ملمانه راغلی او منجن ماما له ورشه علیکم څنګه یار خیر دې دا دا منجن ماما نه راوغشته دو خیرات نه دې کړي خار د ملمانه راغلی او کته دا لرالي ورشه راواله ورځه السلام علیکم وعلیکم السلام خان جی خان جی څنګه ده خیر دی خان جی څنګه رالی پور کې څونه ټیم دی خان جی دی که خو تقریبا داسې نیمه غنټه ټیم پکې دی نو بیا دا واړه رالیږم چې لکه ګوړه ولا غنی ولړم زه خان جی تابعدار یو ان شاء الله خان واړه راولېږي صحیح ده ډېره مننه خان جی خو دې خلکو نه تنګ رالو ټرپ ته څوک وایي غنې راکړه ټرپ ته څوک وایي ګوړه راکړه ټرپ ته څوک وایي غنې لړم موږ زمینداران یو خو سم کارګران یې رانه جوړ کړي دي سړیه السلام علیکم منجل ماما وعلیکم السلام څوک یې لکه ومې نه پېژندې زموږ خپل یې که نه تاسو خپل ما خدای پاکه دا کوم ځای اوس خپلوان را پیدا شول د پور نه مخکې خو مې یو خپل هم نه اوس مې ټول خپلوان شي وایي څه چل دی بس لږه مسالېداره ګوړه پکار ده چاچي مې غواړي مړه چاچي درې وایي شوګر درې وایي مړه به شي زه راکړه چې درکړمه خو داسې کار دی ګوړه در کومه خو چاته ونه وایي ګوره چې منجل ماما پور خېږي ښه او که نه موږ له به کار وګورې ظالمه دا وله ډېره ده لکه شاته ونه وی ښه په غم به م واړې خو دې د جوړېدو ګوره خلکو رانه ګري دي څه وچلول شابه داسې په دې شارټ کټ بانوزه شابه چاته ونه وی السلام علیکم کلیوالا خیر دی دا کومه کوم ځای له کوم خاطر وی دا مې غاڼې وروړه چا درکړه منجن ماما ها نو خیراتي ته کړه پیسې نصیب نه وای نه داسې چاچي له وړه مسالېداره ګوړه نو چې پیسې مو شنه ځل راوړل ټایم پکې نه السلام علیکم شاهزیب خان څنګه خیر دی جی وای خدمت وای جی دنیا مې تکلیف لګ ګډ وډ دی مې ته شربت بل راځي یاره شربت در کوم شاهزیبا یو مساله ده
چاته به وینې چې د منجن ماما پور چاته خېږي نه یاري ظالم د دې کلي خلکو خو زه تباه و برباد کړم یاره زه هېڅوک هم نه خبرو خو صرف مال راکړه ته یو منټ ودرېږه زه له شربت راوړم صحیح ده الله دې قدر وکړه الله دې قدر وکړه الله دې په ژوند کې برکت واچوه الله دې جنتي کړي. زما خبره واوره شاذمه د خدای او د جوړې خاطر وکړه په لاره کې چاته ونه وایې چې د منجن ماما پور خېږي هېڅ چاته نه بس دې د کلي خلکو خو زه کنګال کړم څوک هم نه خبرېږي. داسې پرې غاړه غاړه زه صحیح ده چاته ونه وایې ښه ټیک ده ټیک ده منجن ماما ګاڼې ته ورشې ور ختلې زله به ګنو ښه خو چاته وایې را وایې مخه شا مې ورشه ورمنډه یره که څه چل دی ګلې لړیا ورکه زه به تاسو ته اوس ګلې وښیم No, 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 no. خلکو خو زه کنګال کړم زما نه غون نیم ګري په داسې په دغه وچلوله چاره نه په لوړو ګوړو وچلوله او چاره نه په چکو وچلوله خدای پاک د زمیندار د زړه صبر ورکړي اورې هغه غریب غون کال محنت او مزدوري وکړي او دا د کلي خلک یې د پرېګانو کې داسې وچلئ